سلامونه، وخت مو په خیر. تاجکستان وایي دوی په افغانستان کې د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د ملي دسترخوان پروګرام په لومړي پړاو کې تر اوسه 100,144 کورنیو ته بشري مرستې ویشل شوي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت سرپرست ویلي د دې پروګرام موخه له کرونا ځپلو کورنیو سره مرسته ده. پولیسو ننګرهار کې د ګمرک 15 کارکوونکي د رشوت اخیستنې په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي له نیول شویو کسانو څخه یوه اندازه پیسې هم چې له موټر چلوونکو یې اخیستې وې ترلاسه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 211 کسان په کوویډ-19 اخته او 15 نور د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. او سعودي عربستان د کرونا د دویمې څپې له امله ټولې نړیوالې الوتنې بندي کړې دي. دغه هیواد ویلي دا بندیز لنډمهال دی، خو که چیرې د کرونا د خپرېدو ویره ډېره شوه نو دا پرېکړه به وغځول شي.